بسم الله الرحمن الرحیم. په سمون لرنینګ اکاډمۍ کې وایم تاسو ته هرکلی دوستانو. نن در سره ډیر مهم معلومات شریکوم. که چیرته تاسې کله کومه ویډیو اپلوډ کړې وي او په هغې ویډیو باندې تاسو ته د یوټیوب چینل لخوا د کاپي رایټ کلیم شوی وي، یعنې داسې یو ادعا شوي چې د ویډیو کې هغه د کاپي رایټ چې کوم حقوق دي هغه نه وي مراعات شوي، نو د هغې د حلولو لپاره موږ راځو د یوټیوب چینل ته. خپل د یوټیوب چینل موږ کولوو. نو زه راځم دلته ګوګل کروم ته او په ګوګل کروم کې خپل چینل کولوو او دلته یوټیوب سټوډیو ته ځم. په دې باندې کلیک کوم، یوټیوب سټوډیو باندې. دلته ما د یوټیوب په سټوډیو باندې کلیک وکړ. دا زما هغه ویډیوګانې دي چې کومې ما اپلوډ کړي دي. زه د دې ډیټایلز ګورم چې کومه ویډیو کې څه ستونزه شته او که نه شته. ریسټرکشن ته رالم. په ریسټرکشن کې موږ ته دلته په ټولو ویډیوګانو کې نن ریسټرکشن یعنې څه پابندي نه ده لګېدلې، خو یوه ویډیو کې زما پابندي شته دی. دا وګورئ په دې ویډیو کې دا کومه چې ما سلیکټ کړله دلته کاپي رایټ کلیم دی. په دې کاپي رایټ کلیم باندې کلیک کوم او دلته راځم ډیټایلز ته. د دې نه بعد به ما ته دلته ډیټایلز راکړي چې کاپي رایټ سمري ان سټیټس. دلته ما ته دا ووایي چې دې کې څه ستونزه ده. دلته لیکلي دي ویډیو یوزز دس سانګز میلوډي. په دې ویډیو کې چې کوم دا ساوند دی دا منې دی. نو موږ کولی شو چې د دې ویډیو دا کوم چې کاپي رایټ کلیم دی نو د دې د ستونزې حل لپاره درته طریقه ښیم چې په څو طریقو سره موږ دا ستونزه حل کولی شو. راځو تاسو لږ زره د ویډیو دغه واورئ. ګوره دا کم دغه د خفګان میوزیک چې کم دی دا منې دی په یوټیوب کې. نو په دې وجه باندې ما ته دلته کاپي رایټ کلیم راکړی دی. زه راځم دلته چې دا کم د سانګ کومه علامه یا نښه چې ده په دې کلیک کوم. دې خوا په څنګ کې چې کوم دی افیکټ آن د ویډیو دغې اکشنز ته راځم. سلیکټ اکشن کوم عمل موږ باید انتخاب کړو. د دغې کلیم د ریموو کولو یا د منځه وړلو لپاره دا لاندې طریقې دي. ټریم اوټ سیګمنټ چې کوم ځای کې دا میوزیک راغلی دا ته کټ کولی شئ. د دې پر ځای بل میوزیک راوستلی شئ او همدارنګه میوټ سانګ دغه کم میوزیک چې دا بالکل خاموشولی شئ. او لاندې لیکلي ډسپیوټ که چېرته مقصد تاسې څه دلیل لرئ دې دپاره کولی شئ چې دغه خپل جزئیات ورته ولیکئ. زه غواړم بالکل د دې دا غږ میوټ کړمه. دا به میوټ شي موږ ته. نو د دې نه وروسته به موږ ته دغه کوم چې کلیم شوی دی دا به نه راکوي. وروسته زه کنټینیو باندې کلیک او بیا میوټ وامه دلته. نو د دې نه وروسته زه دغه کومه ستونزه چې ما ته را پیدا شوې وه نو دې ته د پای ټکی په همدې ځای ایښودل کېږي. دا ویډیو ګوره پروسیسینګ کې ده. د دې نه وروسته به انشاءالله دغه د کوم کاپي رایټ کلیم چې دی دې سره به بالکل ختم شي. اوس وګورئ دوستانو کومه ستونزه چې دلته وه ګورئ مخکې چې ما کومه طریقه تاسو ته وښودله د هغې په وجه باندې هغه ستونزه دلته حل شوله. اوس یې هغه د کاپي رایټ چې کوم کلیم دی هغه نشته دی ځکه چې ما خپله ویډیو میوټ کړه. که چېرته تاسې غواړئ نورې مهمې ویډیوګانې د یوټیوب او نورو معلوماتو په اړه وګورئ نو زموږ چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل بټن هم کېکاږئ. زموږ ویډیوګانې به تر ټولو لومبی تاسو ته مخې ته راځي. هیله مند یم چې دغه ویډیو تاسو پوره لیدلي او خامخا به مو ترې څه زده کړي. تر یوې بلې ویډیو پورې مو په رب سپارم. لوی الله مو مل شه.